کله وای زمکه مې واغسته خلک ورته وای مبارک شه کله وای مارکیټ مې جوړ کړو خلک وای مبارک شه کله انسان په خپل ژوندۍ کې وای فلان کې ډیګري ملاو شو خلک وای مبارک شه کله وای چې ما ته فلان کې پوسټ ملاو شو یا پاغه باندې بیا وای پروموشن نه وشو دومره بر لاړم دومره ګلونه راته ولګېدل خلک وای مبارک شه لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مستحق چې کوم ګرځولې ده یقینا دنیا مادیاتو کې عہدے بم ملاویگی ملتے رہیں گے داسبا زمک ملاویگی با مال و سیم و ضرب ملاویگی انکار رشتہ لیکن کم نعمت چتاسو تنن دے علماء پا برکت باندے دے ملنگانو پا کاوش و محنت باندے نن ملاو شوے دے یقیناً دم رلوے نعمت انسان تا بلنشی ملاوے دے خکاری با آغا وقت کی چکل روز قیامت وی جنت والا جنت تلاړ شي جهنم والا جهنم تورشي او دا معشوم را پاسی دے اللہ تا دا سی ادریگی دے سوئی دے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار دیوئی خالق ارض و سما ستا محبوب پیغمبر دنیا کی دا ارشاد فرمائے لو چچا قرآن کریم سنی توا چولو حلال و حرام و تمیزی اکڑو رب استا پیغمبر ویلو چی دے بخپلم جنت تزیو دو کور لس کسان بدے زان سرا دا جہنم نرا پاسی جنت تبے بوزی اللہ بجواب ورکی اللہ بورتو فرمائی ما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا میرے بندے میرے محبوب نے اپنی طرف سے کوئی گفتار نہیں کیا بلکہ وہ فرمایا جو عرشی بری سے اعلان آیا لاڑ شاہ زما بندہ لس کا ساند جہنم نپا سوا جنت تبوزا وَيَ سُبْحَانَ اللَّهِ دا سینا گوره ما دا جمعه مونز کڑے دے پاوکم پا 3 بجے باندے زمونگ جماعت کڑے را گنای دیر رشی لزدول الزر کسانی او راکشی پا 8 بجے باندے او چې په سو مې ورته مونځ وکړو د بازار جمعات دی بس ټول پاخه ناست په حکم په 3 مونږه مونځ کړی دی بیا د هغې نه بعد بخشالي نه مخکې دوبۍ اډې ته تلي د غازي خالد فیصل په باره کې یو احتجاج و هغې ته لاړو هغې نه فارغ شو بیا را روانو مردان ته رالو مردان نه فاطمه او حمزه قدر حمزه خیل ته حمزه ډیر ته الته یو ختم نبوت کانفرنس و هغې نه فارغ شو بیا واپس راغلو بخشالي ته د مفتی مستقیم شاه صاحب مدرسې ته مازدیګر مونځ هم هلته کړی بیا د هلته نه را روان شو ځوانانو له راغلو چې دلته د شب قدر سره نږدې سوی لیکلي مازاره کې د الله د پیغمبر عاشقان راجمع شوي دي اگر چې ستاسو نه بعد مردان کې یو نکاح ده هغې له ممزان رسو هغې نه به بعد بیا ثوابه هغه غرونو منګل چایي کوپړی او چنای او هغه علاقو ته بزو لیکن دې ځای کې به تاسو ودنې تاسو به ښه په چغه باندې وایې سبحان الله لږ نور په چغه باندې سبحان الله لگدا سی چگا ہوا کہ اسلام آباد والوں کو بھی پتہ چل جائے امریکہ والوں کے کان بھی کھل جائے کہ محمد الرسول اللہ اور قرآن کے عاشق پورے پاکستان میں موجود ہیں لگسم کو چگا باندھی سبحان اللہ
زدی اکابرو تا گورم دی علماء تا گورم دی مشرانو تا گورم زویم ربا قاسم نانو دوی چکم ون لگو لیوا داغی بیاری الحمدللہ زما پالاقہ کی موجود دا قاسم نانو دوی قربانی ورکڑا مدنی قربانی ورکڑا شیخ الہند قربانی ورکڑا ربا شاہ ولی اللہ اول یو مہر لگو لے دے شاہ عبدالعزیز پاغلارا را روانو شاہ اسحاق داغی بیاری اکڑا شاہ اسحاق نباد شاہ عبدالغنی راغے اللہ شاہ عبدالغنی آغا ونا قاسم نانوتوی تاوا لکڑا قاسم نانوتوی داغا ونی ابیاری کولا ربا شیخ الہند تراؤ رسیدہ اللہ مدنی تراؤ رسیدہ اللہ شیخ عبدالحق را واغستا مفتی فرید را واغستا اللہ زمانگ استاد مکرم یوسف لدیانوی را واغستا اللہ زمانگ استاد مکرم شیخ سرفراز خان صفدر را واغستا ربا سلسلہ را روانوا نندی کلیتا راو رسیدہ ستاسو پٹے ما شمان بچی دے پٹکو تیو گورا دے سلسلت تیو گورا زمان رب ورطا گوری در رب دربار کی فرشتی ولاڑی دی رب آنن پفلان کی کلی کے مازار رکھے اللہ دوئی سما شمانو قرآن کریم الحمدنا شروع کڑا استاد ورطا کے ناستو دے ما شموے الحمدللہ رب العالمین اللہ اوریدل اللہ وی زما تعریفی چالو کڑے دے بیا دے وی الرحمن الرحیم اللہ وی زما تعریف چالو دے بیا دے وی مالک یوم الدین اللہ وی زما تعریف چالو دے بیا دے وی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ وی زما تعریف چالو دے اللہ وی دی ورکوٹی بچیتا فرشتو گو رئی دے وی ایاک نعبد و ایاک نستعین اے زما فرشتو گو رئی زفخر کوم پا دباندی زما کلام وی نندا معشوم لک سات مخکرہ پاسے دو دوی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دوی قل اعوذ برب الفلق اللہ اوریدل دا اللہ فرشتو پہ آمین ویلو نن آغا معشوم ستا پدی در کے ستا دی مدرسہ کے پٹ کے پسر دے آغا قرآن تکمیل تو رسول سبحان اللہ لوڈ سپیکر کی گوتے موہا لوڈ سپیکر والا کم زیناست دیکھ گوتے موہا خوا لوڈ سپیکر کے منگ دا ملگر دیر خپوئی گی دے بے سٹ کی زکر چے انسان پا کم انداز روان شی روزی پینزوز آئے تا افزاو چگے وہا او تور تدیزے کی گوتی ہوا کہ نو وزار سور لا خوا دے خواہ عزیزانو ذہن کے دا خبر رکھے دے قیامت پورز بم زمان دا پکار رازی دا کمو ختم اکڑو لے گدرے گئے بچو گدرے گئے دے خلقو تا مخ کے دے خلقو تا مخ کے لے مخ کے دے خلقو تا اسے تاسو راتا لگدا ہوا ہے کدا چارے پا پینٹ شرٹ کیو انگریزی بھی اختیارو لیو تاسو بدا جنت تما تکڑے وچے دے بما جنت تا بوزی طولو ہے رہتا زدانوے ہما چی اسکول کالج او یونیورسٹی غلط تھی ماں بچی میں سبق ہوئی بکے لیکن ورسر قرآن ہم ہوئی زما دا بچی پا سر باندے چدا سے پٹکے بھی او زما بچے قرآن تناس تھی دا اللہ کتاب ہوئی او بیا دا بچے دیزے تراؤ رسی دے وی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاؤ وتنزع الملک ممن تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر دے قرآن دی آیت تراؤ رسیدو دے وی محبوب پیغمبر تا رب فرمائل قل اللہم مالک الملک ویا زما محبوب بچے بادشاہ دا بادشاہانو بادشاہ تو دل ملک منتشا اے دا بادشاہانو بادشاہ بادشاہی ورکول والا استازات تے
सुलेमान अलैहिस्सलाम लदे बादशाही वर्कड़ा, सिकंदर ज़ुल्करनैन लदे बादशाही वर्कड़ा। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, रब्बा बादशाही देता वागस्ता। वतुइज़्ज़ु मन तशा, रब्बा बिलाल को तूने इज्जत अता फरमा दी, खुब्बाब को तूने इज्जत अता फरमा दी। अबू हुरैरा जैसे फ़क़ीह, अबू हुरैरा जैसे मुहद्दिस जिसके घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं, चदागो पकोर के दिया वक्त डोडे निश्ता, दाबू हुरैरा पकोर के पेजार निश्ता, कपड़ी निश्ता। रब्बा तावर ले इज्जत वर्कड़ो, नन मुंगा कीनो मुंगवायु सय्यदुना अबू हुरैरा, रब्बा ता इज्जत वर्कड़ो। लेकिन अल्लाह व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिल्लत दे वर्कड़ो। अबू जहल तो गोरा लोए सरदार दे, अबू लहब तो गोरा लोए सरदार दे, काब बिन अशरफ तो गोरा लोए सरदार दे, अबू राफिअ तो गोरा लोए सरदार दे, आस बिन वाइल तो गोरा लोए सरदार दे, उबय बिन खल्फ तो गोरा लोए सरदार दे। लेकिन रब जिल्लत वर्कई, सूख बवर ले इज्जत वर्की। रब्बा कुरान वाला बिलाल लाता इज्जत वर्कड़ो, दमकी खलकू दमकी पलारू के राका गलो। लेकिन अल्लाह स्ता दर तदरगे, रब्बा स्ता पैगंबर द महराज प मौका बांधे, स्ता द आसमान प ख्वा की गर्जी, स्ता द अर्श प ख्वा की गर्जी, द चा द कदम आवाज रागे। अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिब्रील न तपोस कई, जिब्रील आ द चा द कदम उन आवाज औरी देशी। जिब्रील वर्तवई द अल्लाह रसूला प फर्श बांधे तोर बिलाल गर्जी, द अर्श प ख्वा के द कदम आवाज औरी देशी। बुलंद आवाज से और भी बुलंद आवाज से और भी बुलंद आवाज से। नमस्ताद बेखबर यो वरकोटी नौजवान तो गोरा चील खतुने रागली दी लग लग ब्रेत एखकार शिवी दी इले शुंडश नशवेदा द पैगंबर पनामो से नंगुकड़ो बैरिस्टर मुजमा सर सेल्फी उबासा, डीपीओ मुजमा सर सेल्फी उबासा, जज मुजमा सर सेल्फी उबासा। हर सड़े दखपल शुंडना दा तमन्ना साथी चिजमा शुंडे द खालिद फैसल पर तंदी बांधे ओ लगे दे, दा शुंडे बा पोरस द क़यामत बांधे गवाही कई चिमा यवाशिक रसूल कुल कड़ो। शान भी किया है जेल तो रसे दो, जेल वाला वर्तवई बाण दरता लुगे कडम कचिशमान दरता लुगे कडम, बाण दरता लुगे कडम कचिशमान दरता लुगे कडम, दास तन्हा पुरयम कद टूल जहान दरता लुगे कडम। मेरे नबी की अजमत को ज़रा देखो, मेरे नबी के कुरान की अजमत को ज़रा देखो, मेरे नबी के वक़ार को ज़रा देखो। वो लोग तो हमें कहते हैं तुमने, लोग हमें कहते हैं तुम तो ही ने अदालत कर रहे हो। हमने कहा नहीं, पाकिस्तान का आईन मौजूद है, 1947 में भी था, 1974 में भी आर्टिकल 3 के नीचे 106 260 के नीचे भी दफात मौजूद है। 1984 में भी 1984 में भी 295C बना था। जरा आईन को देखो। हम तौहीन अदालत भी नहीं कर रहे, पर तौहीन रिसालत भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त पे कई तासो टोलो तो गोरम तासो सतरा जमई जन्नत तरा जमई तादी मदरसा के बलसल को नहीं रागले, वल्लाह के बलसल रागले। हर सड़े पूरी हर सड़े वैसे मदरसे तज़कर रागले जमा द बच्ची ख़त्म दे, याद फलान की द बच्ची ख़त्म दे, लेकिन दिल रागलेम चद दी बच्ची पर ख़त्म के जनन शरीक शुम सबब क़यामत बोरस बांधे ज़ाल्ला तदा बच्चे वो खोमा चे अल्लाह दस्ता कुरान ख़त्म लो सा पैगंबर बांधे नाजिल शुदा कुरान तकमील तर रसूलो अल्लाह जस्ता पर दर के पदे मदरसा के वलाड़म अल्लाह माँ पे खुशहाली करे वाला माला जन्नत राका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त में नबूवत, अज़मत कुरान, मर्द मोमिन, मर्द हक, मर्द
عزیزانو لگ غور سر وکی دے لگ غور سر کم قرآن دے کم چے محمد الرسول اللہ باندے غار حرا کے سنگ نازل شوے دے ننستا پا خواہ کے کم قرآن ویلے شی زما پیغمبر دے دپارا کم تکلیف برداشت کرے دے غار حرا تا جبریل راگے وی اقرا جواب ورکی ما انا بقارئن و جبریلا میں تو پڑھنے والا نہیں میں تو امی پیغمبر بیا وی اقرا بیا وی ما انا بقارئن بیا وی اقرا بیا ورل جبریل تمر زور ورکی چی امام الانبیاء وی پماد مشقت انتہا وشوا بیا جبریل وی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قرآن نازل امام الانبیاء غار حران واپس را روان دے کورتر ورسیدو سوچو کل غندے یو لوری دا ابو لہب پزوی پوت بواددا بل پوت بواددا رخصتین ندش شوی نکاش شوی دا اتبر آغے محمد الرسول اللہ توی لور دی سنبال کا ما طلاق ورک رزق پتا قرآن نازل شو اتبر آغے یو روایت دے چی دی امام الانبیاء مخترف تے تکانے اتو کلی ورطوی لور دے سنبال کا ما طلاق ورکڑو تاسو نا تپوس کوم ستاسو بچی تا خودی علماء دا سیابیاری دے زی اخدا چستا بچے دا کور را روانو پا عظمت را روانو مدرسے تراغ پا عظمت کے ناستو علماء ورطا پٹکے ہوالو نا پلا رکی چا دخپین راکا گلے دے بلال نا تپوسو کا دا مکے پا کسو کے دخپین نیولد راکا کی تا قرآن سبق لولی سی بلال تے پلا رکی انگار خد پاغی سملو لدے تا قرآن ولی وی بلال لے پسینہ باندے من من دود و من گٹان کے خودل تا قرآن لولی سی خباب پسولے باندے زوڑن کرو تا قرآن لولی سی سمیہ رضی اللہ عنہ دے اسلام رنبنے شہیدہ بڑے صحابیہ اغید مکی پچوک کے سملولا پاو دسماتی زی کے ورلن نیزہ ورکڑا یو زنانہ ذات سردم ظلمشو تا قرآن لولیزی ما تا دے علماء پا برکت سمر پاسانا قرآن ملاوشو ز جنت والا جوڑے گم ددی پا وجہ باندے ز جہنم نہ بچ کے گم ددی پا وجہ باندے پلار کور کے عدد مور کور کے ملاس ددا بچیا قرآن لورشا بچے دل تا قرآن لرا غیدے علماء روز و شخور تا یوکڑو آغا بچے قرآن والا جوڑکڑو دے جنت والا جوڑکڑو زوین دے استازانو دا پارا سبحان اللہ دے علماء دا پارا سبحان اللہ دے علماء قدر و منزلت یقینو کہ دا صرف دلتا موجود دے و دا اہل حق دلتا موجود دی کل کل سوچ کوما ما یورپ کے با علماء قتل روس کے با میں قتل تقریباً دنیا ڈیرو ملکونو کے داغی علماء تو میں قتل یو باغی حق نشو ویلے دے امام بخاری مدرسہ کے دے امام بخاری پا جماعت کے پیزار سر خلق گرزی دل سوک پا محراب کے پیزار سر گرزی انگریزان دی تصویرون و باسی سوک بربند جینے پا منبر باندکینی تصویران و باسی زشش در پاتشم اللہ ما دا آغازے پا جماعت کی یو گوٹی دا سی شیشی ورطلبولی و پاغی کی جمع کی دا زم مولانا صرف پسلانم مولانا صرف کلین شیو کڑو پتلونی اچولو ما ورطبے حضرت دا دی امام بخاری جماعت تے بے آو میں دے کے خلق پیزار سر گرزی وی زمانگ وس نشتا میں دے کے خلق بربند گرزی وی زمانگ وس نشتا دے کے خلق پا منبر تا جنکے اخی جی پا منبر ناستی وی زمانگ وس نشتا
الٹا غم ماته وای دا د امام بخاری چبوتره د جمعات انډیا والا راغلل په دې فلم جوړولو او د انډیا جنکه په دې باندې غډېدې ډانسونه کول په دې برندو کې با به قال حدثنا فلا عن فلا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د 200 کالو د 100 کالو هغه امام بخاری هغه په دې ځای ناستو د بکندی سبق لراغه هغه ته وای خلق دنه تپوس کې تا ته سمرا حدیث یاد دي هغه وای ماته 2 لک حدیث یاد دي څنګه درته یاد دي وې صرف دا سینې دي یاد چې زه یو حدیث ویم نه ما چې د چانه حدیث اوریدل دي هغه د چانه اوریدل دي هغه بیا د چانه اوریدل دي هغه بیا د امام الانبیاء نه اوریدل دي پمینس کې څومره علما دي پمینس کې څومره شيوخ تیر شوی دي پمینس کې څومره واسطي دي ماته د یو راوی کورم معلوم دي خاندانم معلوم دي نوم معلوم دي لیکن هغه ځای کې نن ډانسونه کیږي الحمدللہ میرے وطن کے علماء میرے وطن کے یہ پگڑی والے ملنگ رب کعبہ کی قسم مدینہ میں جاؤ مکہ میں جاؤ ایسے اہل حق نہیں ملیں گے الحمدللہ ایسے مسلمان پوری دنیا میں نہیں ملیں گے جو رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں سبحان اللہ داس علماء و داس مسلمان دنیا کے اگرزا نہ ملاویگی دلتا والے ملاویگی قاسم نانوتوی ونا ولا گولا دا قاسم نانوتوی چکل ونا لگئی بخوب کے محمد الرسول اللہ ولیدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ورطا نخراق کی دارلوم دیوبند بنیاد گدی قاسم نانوتوی پبلش پخوب لیوینی زماد گتنا دا ہری گتنا دا پیو چینا روانا دا تپوس کئی اکابر ورطا فرمائی چستا دا گتنا دا پیو چینی چروانی دی پچار دان آدم کے با اللہ دا دیوبند دا علماء دا دیدہ شورش دا دیدہ چغے دا دیدہ محنت با اللہ ٹول دنیا کے خوری ہوئے سبحان اللہ دا سر بکف سر بلند چی ہوئے نو ٹول دا سی چغہ ہوا ہے دا سی چغہ دا دیوبند چې ارتخبو والا پویر گٹ شي نعرہ تکبیر ماته یو سړی وای د دیوبند سمانه ده ماته وی د دیوبند سمانه ده ما ورته وی ستاد کلی سنوم دی وی ساړو شاه میں دا ساڑو شاہ سمانا دا ویزکم سوال کوم تکم جواب راکے ما ورتوی تکم جواب راکے بیازکم سوال کوم تما توی دیوبند سمانا دا دیوبند خو یو کلی دے مالے مانا یا راضی یا نرازی خستاد کلی نوم ساڑو شاہ دے تالد اخپل کلی نوم مانا درزی تما تا دخپل کلی مانا ووروا زب ہندوستان تا نظر بوزم پا ہندوستان کے با اتر پردیش صوبے تلاڑشم پا اتر پردیش صوبہ کے با ضلع سہارنپور تور اسیگم پا ضلع سہارنپور کے با بیا دیوبند یو قصبہ دا آغا قصبے تا بلاڑشم نو دا آغا قصبے تا میں ذہن بوتلے نو علتا با تپوس کوم چستاسو دا کلی نوم دیوبند دے دا دیوبند مانا صدا تا تا دیم معلومات نشتا لیکن کچر تمانا تپوس کول غواړي چې تاسو ځان ته دیوبندیان ولې وایي نو زه به درته رائے بیان کړم چې دیوبند کې یو دارالعلوم په 1866 کې د دارالعلوم بنیاد کېښودی شو هلته یو اونه وه دا نار ونه وه دا نار د اونې لاندې یو استاد او یو شاګرد ناست دي 1875 کې د هغې نه یو طالب علم فاضل شوی دی په شیخ محمود الحسن په نوم باندې بیا په 2020 کې نن وګوره په ټوله دنیا کې د هغه دیوبند صرف شاخونه وګورا 3.5 لاکھ نه بزیاتی نو زب درتویم چې زب تعریف د دارالعلوم کوم زد دیوبند کلی تعریف نه زد دارالعلوم تعریف کوم راشه زما دارالعلوم د نور درنا پشان زلیږي وای سبحان الله زما دې اکابر تو وګورا جہاں بھی جاؤ جو تحریک بھی اہل حق کی دیکھو انشاءاللہ مہر دیوبند کی لگے گی مہر دیوبند کی ہوگی دیر خلق بزان تا دیوبندے وئی
دیر خلق بزان توید نسبت دبارا چزم دیوبندے میں کہتا ہوں دیوبندی وہ ہے جو قاسم نانوتوی کے علوم کا امین ہو، دیوبندی وہ ہے جو رشید احمد گنگوہی کے علوم کا امین ہو، دیوبندی وہ ہے جو حضرت شیخ زکریا کے علوم کا امین ہو، ان کی محنت کا امین ہو، جو شاہ ولی اللہ کی فکر کو دنیا میں للکار کے ساتھ بیان کر رہا ہو۔ میں کہتا ہوں دیوبندی وہ ہے جو مدنی جیسا عشق اپنے آپ کے اندر پیدا کر دے۔ حضرت مدنی مدینہ منورہ کے ناسے امام الانبیاء دروزے پخوا کی دا حدیث و درس ورکی فروزہ باندی دوڑا پرتدا سوچ کے لاڑو اللہ دنیا دا سی جاڑن ندے جوڑ کرے باغی دا روزہ سپاکم، اللہ دنیا دا سی جارون ندہ پیدا کرے باغی دا روزہ سپاکم، سوچ کے لاڑو اللہ ماتا محبوب شے زما پا بدن کے زما گر دا پخپل گرے دا محمد رسول اللہ روزہ سپاکڑا۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کائنات میں نظر دوڑاتے رہے ربا، کائنات کے نظر گرزئی اللہ، کائنات دا سے جارون نہ دا پیدا کرے زما دا محبوب روزہ پہ پاککم، ربا دا سے کپڑا نشتا دخپل محبوب روزہ پہ پاککم۔ خلق تپوس کئی دیوبندے سو کو زوے مدنی سرا زما سلسلہ لگی، راشا دا مدنی اقدار ہو گورا، راشا دا مدنی شان ہو گورا، راشا دا مدنی عظمت ہو گورا، راشا دا مدنی وقار ہو گورا، راشا دا حضرت مدنی دبدبہ ہو گورا، داغ جلال ہو گورا، داغ جمال ہو گورا، داغ کمال ہو گورا، داغ علم ہو گورا، داغ شان ہو گورا، داغ دا حدیث و تعلیم ہو گورا، دا امام الانبیاء دا روزے پخوا کے دا حدیث و درس ہو گورا، بیا داغ دا روزہ رسول صفا کولتا ہو گورا، پخبل گرے صفا کڑا دوڑا لان دے پریوتا یو لوخی کی واچولا پاغ لوخی کی اوبو واچولے۔ خلق تپوس کئی مدنی سے دے سر سکے ویدا دوڑا دا ز کائنات کے او گرزیدم نظر میں او گرزولو دریاب دا سے پاک نشتا دا پیغمبر دا روزی دوڑا پکے او غرزوما دا سے زمکہ میں اندلی دا پاک دامن ازمکہ دا پیغمبر دا روزی دوڑا پکے او غرزوما آسمان تا میں او قتل رب آستا آسمان تا ندر رسم اللہ سوکم سوچ کے لاڑ ماوی زما خلدا سے دا چہ ہر آغا شیورتا چوما چہ بکم زخوشا لےگم زبد امام الانبیاء دروزی دا خور اخپل خیٹی تواڑو ما۔ ذرا بلند آواز سے سم پچھگا بوائی گورے یقینو کئی کدی خلو تا گورو استاسو دی سفر تا گورو منکو دی اندو جیب تا تاسو راوز مولانا سے پٹول لارا موبائل کھلاو جی دیزے تراو رسیدو دیزے تراو رسیدو دیزے تراو رسیدو جی را روانیو پتہ نہ لگی دا قوم کم دنیا کی دیا جوج ماجوج علاقہ کے پروتے کم زے کے دے منگرا روز دے دیزے ودی سبحان اللہ دے نوی سبحان اللہ وسم بچگا وائی ما پہ ہندوانو پہ ہندوستان کے دا غی پہ مندر کے میں پہ سبحان اللہ ویلی دی پہ انگریزانو میں دا غی پہ چرچ کے پہ لندن کے سبحان اللہ ویلی دی تاسو بموائی سبحان اللہ اسم آواز ہوکا اسم دزڑنا آواز ہوکا۔ خیر حضرت مدنی ڈاکٹران را جمع شو ڈاکٹران ورطوئی مدنی صاحب تاسو چه دا خور اخری پدیبا تاسو لمرگ راشی خیٹا کے با درد راشی پدیباندے با خیٹا کی چنجی ہوشی عذاب کے با مبتلا شی۔ فرمایا میرے رسول کے روزے کی مٹی اگر مدنی اس مٹی کے کھانے سے مر جاتا ہے مرنے دو، پیٹ میں درد ہو جاتی ہے ہو جانے دو، کیڑے پڑتے ہیں کیڑے پڑنے دو، لیکن میں اپنے محبوب کے روزے کی مٹی کو زمین پہ نہیں گرا سکتا، وہ مٹی کھا گئے مدنی زندہ رہے اور اسی طرح نورانیت کے ساتھ ابلتے رہے۔ سبحان اللہ۔ منگا داغا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مشن دیزے کی چالو دے داغا کابر مشن چالو دے اللہ دے تاسو تنصیب کی نن یقیناً عزیزانو دیر خوش قسمت ہے چستا سو بچو دیزے کہ قرآن کریم تکمیل تا او رسولو او بیاددہ سے ملنگانو سرپرستے کے او رسولو لیکن ورسرستا سو محبت تا گورم یقینو کے قسم دے ذہن کے مراشی زویم اللہ دا دمرا خلق راجم دے دا چرت پر ٹی وی فلم تا ندے راجمہ اللہ دا چرت دا کبڑی میدان تا ندے راجمہ اللہ دا خلق چرت دا غیانو میلے تا ندے راجمہ رب کریمہ ستا راجم دی اللہ ستا قرآن تا راجم دی ربا
آتی وینے تب نند فرشتو مجلس کے ضرور دا اعلان کے چے قال علم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون اے زما فرشتو ما درتنو ویلی زب سبان دے پوئے گم تاسو نہ پوئے گئے اے زما فرشتو گواہو سی دے ٹول علماء جنت ورکڑو جہنم میں پہ حرام کڑو اللہ پدی جنت ورکی دا ززان نہ نوے مزازد پیغمبر حدیث بیانوں علماء انہیں تپوسو کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی دا سے مجلس کے سمر خلق را جمع دے فرشتی دا اللہ دربار تلاڑی اللہ تپوس کئی چرتا نراغ لئی سرد علم نا فرشتی وردوے اللہ یو مجلس دا دل او پدی کلی کی سنوں دے مازار اڈر پگرانا بیادی گی اللہ دے خیر کی منگ پورا قرآن 6666 آیاتوں نے بذہن کے پراتی دی آیات یاد دی لیکن مازارہ نے یادی کی پلانجاڑی دی خیر بہرحال فرشتے بتے اللہ بتے تپوس کے زما فرشتو دا مازاری تجیتلی وی دا دمرا خلق را جمع دی مانا سبختل او دی سچل کو اللہ استاد تعریفی بیانو اللہ استاد پیغمبر مدح بیانولا اللہ استاد کتاب بڑائی بیانولا علماء پسر پرستے کے ٹول ناستو اللہ تپوس کے زما فرشتو دے خلق مانا سبختل فرشتے ورد وی اللہ ٹول درن جنت غواڑی اللہ فرمائی زما فرشتو دسن پناہ غواڑی فرشتی ورطوی ربا ٹول د دوزخ نا جہنم نا پناہ غواڑی اللہ اعلان کئی زما فرشتو گواہوں سے ستاسو مجلس کی ستاسو رب اعلان کئی دے ٹول علماء جنت ورکڑو جہنم میں پہ حرام کڑو فرشتے ورطوئی پروردگارا سخلق پل کار پس راغلیو یا اسدی مجلس کے آواز وورے دو شرکتیں کڑے دے اللہ ورطا فرمائی میرے فرشتوں میری جنتوں میں کمی نہیں آتی میرے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئی میرے پاس خزانے بھی زیادہ میرے پاس جنتیں بھی بہت میرے پاس زمینیں بھی بہت میرے پاس کوئی کمی نہیں آئے گی میرے فرشتوں گواہ رہنا جو لوگ اپنے کام سے آئے تھے یا جو لوگ ویسے آواز سن کے آئے تھے میرے فرشتوں گواہ رہو ان سب کو بھی میں نے جنت عطا فرما دی اور جہنم سے نجات عطا فرما دی اللہ دا سی جنت در کئی پدی مجلس ندین اخکول مجلس ببل ملاوشی تاسو د بخلق وی راشي پلان کې مجلس قسم نه نن دی علماء کوم مجلس در کړي زغه چې دی پټکو ته کورو دی بوډه بوډه ماشومان د زویم چې زدي ماشومان د ویم چې بچو ک کلمه سوتن مون زکړو الله تم لګلا سوچت کړو الله تم وی چې پروردگار منګم ستا عجز بندگان یو دا چې راجم دي دا عاجز دي دا کمل مان چې راغلی الله دا عاجز دي الله دا ټول د ګناهونو نه محفوظ ساتنو زویم چې دید په دی وړو وړو جب دا وای یا دی وای الله زمون دے استازانو دا جنت ورکا اللہ زمون دے محلے والا دا جنت ورکا اللہ دے کلی والا چے دا دمرا خلق را جمع دے اللہ جنت ورکا اللہ پا دے ٹول و رحم ہوکا دا فسادیان و فساد نے ہو ساتا اللہ دا ظالمان و ظلم نے ہو ساتا اللہ دا اشرار و شر نے ہو ساتا اللہ دے مدرسی لترقی ورکا اللہ مونگ قرآن خوب صحیح معنوں کے راکا اللہ دا ٹول مونگ ٹول ملگری مفتیان قاریان عالمان باعملہ شیوخ حدیث جوڑ کا اللہ زمونگا ساتھزہ و لدرجات عالیہ ورکا اللہ دا ملمانے چرا غلی دی نیلم درجات ورکا پیو یو قدم ورلا اللہ نیکی ورکا سمر خلق ناس دی اللہ دا زین ورلا پورز دا قیامت سفارشیانو کر زوا زما یقین دے چے اللہ بدا سوال قبلیش دا با اللہ قبلیش دا خو منگل ملغلری اللہ راکڑی دا دی علماء پا برکت رب کریم دی دی تا قدر نصیب کی صرف یو تپوس بدر ناخر کے حکمہ دی علماء قدر بکو نہ پہ ایمان چے وسو قدر کے غلق لا سوچت کے صحیح لا سوچت کے زگورم تا لولی دا خود بیان پتہ نہ لگی شتا نظر کے کنا قدر بکوئی کنا انشاءاللہ پہ ایمان بے کوئی دے مدرسے قدر بکوئی انشاءاللہ مدرسے تب دعا کوئی انشاءاللہ دے علماء تب دعا کوئی انشاءاللہ دے علماء لا تڑب جوڑی گے انشاءاللہ دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا محمد الرسول اللہ دا ناموز دا حفاظت چکم علماء را جمع دی او پلی او بلاکی جوڑ کرے دا عالمی مجلس دا غیر دست و بازو با جوڑی گے انشاءاللہ دا پیغمبر دا دشمنان و خلاف کدی علماء آواز اکڑو چی چوک تراؤزے راؤزے با انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین